ورور وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام ورور جانه. ورور جانې ما ته به خامخا جواب راکې خو نیم به مې نه مینشن کوي. ما کویدن کړې ده او نکاح مې هم شوی دی. ما 2 پیرې خپل ښځې مور ته ووي چې زه درله موبایل در کوم ما سره خبرې کوه. هغې نه مني او جاړي. وی زه خبرې نشم کولی. وی موږ د واده نه مخکې خبرې نه کوو او زما نکاح شوی هم دی. هغې باوجود دوی خاندان کې یو هلک هم ماته مخکې ویلیو چې زما ورسره لینډ دی. ما چې کله خبره صفا کول شروع کړو نو هغه قرآنونه خوري او جاړي چې زما هیڅ تعلق نشته او هغه هلک هم هغو کره ویل دي چې دې دروغ وای دا زما خور ده. هغه جنۍ نه زما ډیر نفرت دی. اوس خبرو ته هم راضي شوې ده. اوس زه څه وکم طلاق ورله ورکم که څه وکم هورې پلیز ریپلای. ورور جانه ټول نه اول چې تا کوم سوال کړی دی چې کوژدن شوه زما سره خبرې نه کولې. ګوره منم دا خبره چې خلک ډیر اډوانس شوی دی. کور په کور خلکو سره موبایل دي، خلک خبرې کوي. جدید دور دی. یو خبره مې یاد لره نن سبا دور کې هم داسې جنکۍ شته چې هغوی ورکړي دي کوژدنې هم شوي دي نکاح هم شوی دی خو هغې باوجود هغوی خپل خاوندانو سره خبرې نه کوي. داسې ډیر زموږ خپل کورنو کې داسې ډېرې جنکۍ دي چې هغوی ورکړي دي خو هغو په موبایلو خبرې نه کوي. هغو کولی نه شي، شرمیږي. د دې صرف دا خبرې چې هغو شرمیږي او خبرې نشي کولی او بعض فیملی کې داسې وي چې اجازت هم نه ورکوي. اولنۍ خبره خدا ده. دویمه خبره تاسو وایئ چې دو فیملی کې یو هلک دی او هغه وایي چې دې سره زما خبرې وي یا څه چې مو نو کله چې خبره تاسو صفا کوله نو هغه هلک منکر شو. هغه وویل چې دا زما خور ده. چې هغه وایي زما خور ده به خبره ختمه. او هسې هم هغه هلک باندې ته ولې یقین کوې چې کوم هلک تا ته وایي چې دې سره زما تعلق و او بیا وروسته وایي چې نه دا خو زما خور ده. نو صرف یو دروغ خبره باندې یقین وکړو، خپل زړه ته دې واچوله او شک دې په جنۍ شروع کو او دومره شک دې خپل په نفرت کې بدل کو او خبره دې لراله چې ته وایي چې زه طلاق ورکوم. نو دا طلاق ورکول خو داسې اسانه خبره نه وي. خبرې اوس تا خپله وي چې هغه جنۍ چې ده ما سره خبرو له راضي شوې ده نو خبرې شروع کوي. کله چې انسان یو بل سره خبرې کوي نو هغو یو بل بیا وپېژني، بیا خپله مینه یو بل سره شروع شي. شک او نفرت سره په دې رشتې سره مخکې مزه. ځکه کله چې یو انسان زړه کې شک پرېوځي که نه هغه شک بیا ختمیږي نه، هغه بیا ټول عمر لوي. نو هغې سره که دا جنۍ بیا واده هم شي نو د دې چې کوم زندګي ده که نه هغه به عذاب کې شي، هم به ستا زندګي په عذاب کې شي، هم به د دې زندګي په عذاب کې شي. شکي انسان سره اوسېدل ډېره ګرانه خبره ده او نه صرف 2 کسان بلکې پوره فیملی بیا په عذاب کې وي. شک او نفرت خپل د زړه نه ووښه او دې رشتې سره او دې جنۍ سره که مینه لري نو مخکې ورسره خپل ژوند د نوې سرې نه شروع کړه. امید لرم چې زما جواب به تاسو ته میلاو شي. الله په امان.